سلامونه دوستانو، څنګه یاستئ؟ تاسو ښه یاستئ؟ دلته نن هوا ډیره زیاته خرابه وه، ډیر تیز باد او باران و. بس په رڼا ورځ لکه توره شپه داسې ماحول ډیر بدل شو. نو اوس چې پټو طرف ته رالم، کتل مې چې پټي څه رقم شوي دي، ځکه ډیر تیز باد و. ډیرو خلکو لوونه کړي وو، مو خو لا لو نه دی کړی، خو سبا بل سبا مې اراده وه چې وکړو. نو غنم یې هم ډیر زیات خراب کړي دي. خلکو چې هغه لوونه کړي وو هغه ځایونه یې هم ډیر خراب کړي دي، ځکه ډیر تیز باد و. غنم یې لاندم کړه، نو دا به بیا ورځ دوه لمر تاړی راړی تر څو وچ شي چې ترې شل وکړي. دا وګورئ، غنم یې سملولي دي. د باران وروسته دا د سیلاب اصلي صحنه ده، نو راسره ویې ګورئ.